أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما. مثاله في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن لفظة الثلاثة خاص في تعريف عدد معلوم فيجب العمل به ولو حمل الأقراء على الأطهار كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى باعتبار أن الطهر مذكر دون الحيز وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التانيث دل على أنه جمع المذكر وهو الطهر لزم ترك العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار بل طهرين وبعض الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق فيخرج على هذا حكم الرجعة في الحيزة الثالثة وزواله وتصحيح نكاح الغير وإبطاله وحكم الحبس والإطلاق والمسكن والإنفاق والخلع والطلاق وتزوج الزوج بأختها وأربع سواها وأحكام الميراث مع كثرة تعدادها. حاجی مثاله في قوله تعالى بگا تاسو ته دغه مثال صدا ډومبنه مثال د خاص ته کتاب الله دی دا بیانیدل صدیق تاسو ته اجمالاً اشارات بیان شیو څه هغه مطابق تاسو ته دغه ټول مثال خو واضح شو. څه اول خبره و تاسو ته دا بیانېږي چې د آیت معنا او د لفظ د قروء معنا. دویمه خبره فقهي مسله. دریمه خبره فقهي مسله ورسره مسلک ته احناف او مسلک ته شوافع. دریمه خبره احناف د پاره دلیل، څلورمه خبره شوافع د پاره دلیل، پنځمه خبره احناف د طرفنا شوافع ته جواب. او د شوافع دلیل کې دوا تقریرونه دلته سترګې غړوا مونږ شوافع په دلیل کې څو تقریرونه؟ دوا تقریرونه. احناف د طرفنا ورته جواب، د دواړو تقریرونو جواب. اور بیا سیمه خبره شپږمه خبره بیا شوافیو د طرفنا په احناف باندې یو اعتراض، احناف د طرفنا د هغه اعتراض جواب. اور اتمه خبره په دغه اختلاف باندې متفرع مسائل. آیت معنا څه شوا؟ چې مطلقې خزي دا به انتظار کوي خپل ځنونه د وسار کی درې قروء. اور لفظ د قروء کی تحقیق څه شی؟ او قروء د جمع د قرؤن دی. اور قرؤن دا لفظ دی چې مشترک بین المعنیین دی، د دې معنی طهر هم دی او د دې معنی حیض هم دی. دویمه خبره فقهي مسلات یا وخذا مطلقاوی اور مدخول بهاوی. نو آیا د دې ولا عدت د په حیضونو سره دی او کا په طهر سره دی؟ نو بیا دې کې مسلک ته احناف څه شی دی؟ څه هغه عدت په حیضونو سره دی. احناف څه فرمایي؟ څه عدت درې حیض دی. اور شوافی حضرات مسلک څه شی دی؟ هغه فرمایي چې عدت درې طهر دی، عدت درې طهر دی. احناف د پر دلیل د بیان شوی چې دلیل څه شی دی؟ دغه آیت مبارکه کې ثلاثه قروء دی. اور لفظ د ثلاثتون د خاص دی. اور خاص حکم دا دی چې دی باندې قطعا یقینا عمل کول واجب دی. نو ثلاثتون باندې الا عمل کامل طریقې سره کیدل شي، قطعی طریقې سره څه کمه اور زیاته ور کرا نشي. زمونږ قروء نه مراد حیض واخلو.
کچرته مونږه طهر واخلو نو دی باندې لفظ ثلاثتون باندې بیا عمل نشی راتللی څرنګه نشی راتللی څه کم طهر کې طلاق ورکړل شوی دی دا به ته عدت کې یا شمارې او یا به نشمارې کدا شمارې نو بیا کمې راځي او کدا نشمارې نو بیا زیادت راځي اور مونږه حیث شمارو نو حیث کله مونږه دا وشمارو نو دی په صورت کې لفظ ثلاثتون څخه د خاص کتاب الله دی باندې کامل طریقې سره عمل راځي ځکه چې کم طهر کې طلاق دا ورکړلو یو حیض هغه د بعد بیا بل حیض درې حیضونه مکمل راغلو ثلاثه قروء ثلاثه حیض درې حیضونه کامل طریقې سره ورکی راغلو کمې سیاته ورکی را نغلو صحیح شو دا احناف د پر دلیل شوافیو د پر دلیل دوا تقریرونه یو تقریر هغه لفظ د هغه معنا د قرآن کې دی یو تقریر څه شه دی د قرآن په معنا کې هغه خبرې کوي او دویم تقریر لفظ د قرآن کې دی معنا د قرآن هغه یې څه ګورا قروء نمخ کې ټکه راغله ثلاثتون او دا عدد دی اور نحوی قاعده دی چې کله عدد مؤنث وي نو بیا به معدود مذکر راوړي او چې کله عدد مذکر وي نو معدود به مؤنث راوړي او دلته کې عدد مؤنث دی نو لہذا معدود به مونږ څه شي راوړو مذکر نو اوس قرآن معنا ایته حیث سره هم کولای شي طهر سره هم کولای شي خو خچرته مونږ د دی ولا معنا حیث سره کو نو بیا د نحوی قاعده خلاف رسی نو لہذا د دی ولا معنا مجبورن د دی ولا معنا مونږه طهر سره کو دی ولا معنا مونږه طهر سره کو اور دویم تقریر د هغه دلیل ولا داله څګور لفظ د قرآن دا مذکر هم دی اور دا مؤنث هم دی کشرط دین مراد ته حیث واخلې نو لفظ د قرآن دا مؤنث شو اور کشرط دین مراد ته طهر واخلې نو لفظ د قرآن دا څه شو مذکر شو نو دلته کې کومونګه دغه قروء ټکه دا مؤنث نشو ګرځولای ځکه چې مؤنث وګرځي التنا وی کې د خلاف رسی ځکه لفظ ثلاثتون راغله اور هغه تا د تانیث سره د مؤنث ته نو لہذا دا به اوس مونږه خامخا مذکر راوړو نو چې مذکر راوړو نو دینه به مراد مونږه څه شي کوو چې دا قروء دا طهر مراد دینه څه شي مراد دی طهر یعنی دا مذکر دی مؤنث نه دی چې مذکر دی نو طهر شو صحیح ولا دا شوافیو دویم تقریر دلیل کې بیا احناف د طرف نه جواب اول تقریر نو ورته جواب داو سوا امام شافعی سے رحمه الله تعالی رحمتا واسعه الله دی په قبر باندې قرودونه رحمتونه وره نو هغه ته مونږ یایو سوا امام شافعی سے تا اعتبار معنی لرا کړه دی تا اعتبار لفظ لرا نه دی کړه اور نحویان حضرات هغه اعتبار د لفظ کوي د معنی نه کوي نو لہذا لفظا خدا ترتیب صحیح دی کنا ثلاثتا دا مؤنث تی عدد دی اور قروء دا معدود دی اور مذکر دی صحیح شولا او یا با الفاظ دیگر دسی جواب وکا تا اعتبار لفظ تا اعتبار معنی لرا کڑے دے لفظ لرا دے اعتبار نہ دے کڑے اور دا عادت تعلق دا لفظ سروی معنی سرا نوی صحیح شوا اور دا دی لفظ دا صحیح دی ثلاثتا مؤنث اور قروء لفظ دا مذکر دویم تقریر نہ جواب اغا بدی طریقے سره وکی دوا الفاظ مترادفاوی صحیح شوا دوا الفاظ مترادفاوی یو لفظ مرادف تذکیر سره د بل لفظ مرادف تذکیر نه لازمیږي اور د یو لفظ مرادف تانیث سره د بل لفظ مرادف تانیث نه لازمیږي صحیح شوا د سیبوي اور یا ګور څنګه دغه قروء ټکه دی کنه قروء معنا یعنی حیض هم دی قروء معنا طهر هم دی صحیح اوس دغه ست دغه قروء ټکه یعنی دی معنا ته وکي حیض اوس دغه قروء دغه مذکر دی کنه
اور حیض څه شی دی مؤنث دی د دواړه الفاظ مترادفه دي قروء مذکر حیض مؤنث اوس دغه حیض ته مؤنث واخست کنا نو دې سره دغه قروء ولا تانیث نه لازمیږي اوس ته د حیض وکړو ته به قروء مؤنث شو نه 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 مؤنث د تانیث د دینه لازمیږي څه په معنا وکي چې یو لفظ مرادف تانیث سره د بل لفظ مرادف تانیث نه لازمیږي اور اندرنګ یو لفظ مرادف تذکیر سره د بل لفظ مرادف تذکیر نه لازمیږي صحیح ولا لکه قروء دا دی معنا ته مثلا حیض سره وکا قروء هم حیض ته یی حیض هم حیض ته یی قروء مذکر دی حیض مؤنث دی یره دغه حیض ز مراد کم نو الته کی قروء هغه تانیث لازمیږي د سینشته لکه ګور هغه د پر مثال غنم دی غنم ته عربی کی حنطوتون یی اور برون ورته یی دواړه ورته یی کنه غنم ته سی حنطوتون برون حنطوا مؤنث دی اور بر مذکر دی صحیح اوس حنطوا سره د بر تذکیر نه تانیث نه لازمیږي اور بر سره د حنطتون ولا تذکیر نه لازمیږي خو شي په خبره نو دغه ځکه مونږه قروء نه کچرته حیض واخلو نو دې سره دغه قروء ټکه مؤنث نه ګرځيږي چې دا مؤنث شو کېده خلاف راغلو نه کېده خلاف سره نه راځي بیا اعتراض شوافیو د طرف نه ستاسو یو څه خاص ته کتاب الله باندې به عمل کوي او کامیز یته به ورکې نه راولي نو راشه زدر ته وخیم ستاسو هم بعضو صورتونو کې دغه کامیز یته راوسته دي څنګه راوسته دي یره د سیمه راوسته خیو سړی دی هغه حیض کې طلاق ورکی حیض کې طلاق ورکو نو دغه حیض به تاسو یا شمارو عدت کې یا به نشمرو کوم شمارل نو کامې راغلو کوم نشمرل نو زیادت راغلو صحیح نو تاسو بیا څه کو نو هغه نو ته مونږه جواب دا کو زګوره مونږه خبره په طلاق شرعي کې شروع دی په طلاق بدعي کې نه دی شروع خیو سړی دی هغه حیض کې طلاق ورکړلو نو مجبورن مونږه دغه حیض دا عدت کې نشمارو دینه علاوه درې حیضونه اوس دغه زیادت څخه کم راغلو کنه دا مجبورن مونږ باندې راغلو دا مونږه مجبورن منو هغه ځکه چې دغه حیض د یو شی دی چې د تجزی نه قبلې دا څنګه دا تجزی نه قبلې چې نیم حیض مونږه دا مراد کو او نیم حیض مونږه بل مراد کو او درې حیضونه پورا کو نو داسې مونږه کوله نشو نو دغه ورکی مونږه نشمرو دا زیادت مجبورن مونږه وکړلو صحیح شو اور بل خبره سلورمه هغه تخریج مسائل دی هغه براشي اوس عبارت ته صرف ګورو مثاله فی قوله تعالی مثال د خاص کتاب الله نه په قول د الله تعالی کې یتربصنا انتظار د کوي یتربصنا روکه رکه ویثار د کی بانفسهن ذنون خپل ثلاثه قروء درې قروء فإن لفظة الثلاثة پس بشکا لفظ د ثلاثه خاص دا خاص ته فی تعریف عدد فپیژنګولی د عدد کې پہچاننے میں په معرفت عدد کې تعریف سمانا معرفت تعریف سمانا پہچاننا تعریف سمانا پیژنګولی عدد دا موصوف معلوم دس عدد هغه معلوم دی څه دونه پاسا او څلورونه لاندې دی عدد تسیي ثلاثه فیجب العمل به پس واجب دی عمل پدی باندې ولو حمل الاقراء کچرت حمل کړل شي اقراء د قرء ولا جمع قروء هم رسی لکه قران کې ذکر دی قرء ولا جمع اقراء هم رسی لکه دغه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دی خچرته حمل کړل شي اقراء علل اطهار په اطهار باندې په طهورونو باندې کما ذهب الیه الشافعی رحمه الله تعالی لکه څنګه تله دی هغه طرف ته شافعی رحمت الله علیه کما ذهب مانا جیسا کہ گئے ہیں اردو کے معنی جیسا کہ گئے ہیں الیہ اس کی طرف الشافعی رحمہ اللہ تعالی
اور پښتو معنا لکه څرنګه تللې دي امام شافعي رحمت الله علیه یا عربي اصطلاح کې څه ته معنا کوي لکه څرنګه ذهاب کړي دي امام شافعي رحمت الله علیه هغه طرف ته بے اعتبار کرتے ہوئے قیاس کرتے ہوئے اعتبار سمانا قیاس کرتے ہوئے ان الطہرا سے بے شک طہر جو ہے مذکرن دا مذکر دے دون الحیض نہ حیض طہر مذکر دے نہ حیض یعنی حیض خدا مذکر نہ دے کنا وقد ورد الكتاب اور پہالی کون دی کې وارد شوه دی کتاب فی الجمع دی سره یو تعبیر رو بسو فی تمییز الجمع فی تمییز الجمع پتمییز د جمع کې پتمییز د جمع کې تمییز د جمع یعنی ګورا قروء دا ممیز د دی ول تمییز دا څه شی دی ثلاثه ولا تمیز کې څه شی راغلی قروء دا ممیز او د دې تمیز کې څه شی راغلی لفظ د تانیث راغلی دی صحیح ولا وقد ورد الكتاب اور تحقیق سره وارد شوه دی راغلی دی ورد الكتاب آیا ہے کتاب آیا ہے کتاب فی الجمع فی تمیز الجمع بتمیز د جمع کې د جمع په تمیز کې څه شی راغلی بلفظ التانیث په لفظ د تانیث سره راغلی څنګه ثلاثتون دی دلالت کوي دا علی انه علی ان القروء هو ضمیر چاته راځي دی قروء تا علا دلالت کوي په دې باندې ان القروء سبشک د قروء جمع المذکر د جمع د مذکر دی خا وهو الطهر څهغه طهر دی خدا چوکي امام شافعي رحمت الله علیه ها نو لازم ترک العمل دا جزاء دی ولو حملا د پاره نو ګوره کچرته حمل کړل شي اقرا په اطهار باندې لازم ترک العمل بهذا الخاص نو لازم بشي ترک ته عمل په دغه خاص باندې لکه څنګه ما تاسو ته تشریح ویلو کنه ځکه چرته مونږ دینه طهر واخلو نو بیا خو عمل ور باندې نه رسی کنه ثلاثتون باندې دغه طهر به یا شماري عدت کې یا به نشماري امام شافعي رحمت الله علیه نشماري نه امام شافعي رحمت الله علیه اندغه طهر عدت کې شماري صحیح شو نشمارلو کې نقصان رسی او دغه طهر نشمارلو کې دینه علاوه درې طهره نو بیا ورکه زیادت رسی نو امام شافعي رحمت الله علیه خو شماري دغه طهر عدت کې نو دې صورت کې څه شی راځي لازمه ترک العمل بهذا الخاص لازمیږي ترک عمل وشمري کا ونشمري دواړو صورتونو کې عمل دا د عمل ولا ترک لازمیږي بهذا الخاص په دغه خاص باندې ولی لان من حمله ولا الطهر زکا بشکا هغه کس لکه امام شافعي رحمت الله علیه حمله څنګه حمل کړي دغه قروء علت طهر په طهر باندې لا یوجب نو نثابتي هغه ثلاثه اطهار درې طهرونا لا یوجب ای لا یثبت یوجب څه معنا یثبت نثابتي هغه ثلاثه اطهار بل طهرین بلکہ دوا طهرہ و بعض الثالث اور بعض دریم یعنی کم دریم وهو الذي اور بعض دریم الذي هغه وقع فيه الطلاق هغه کې واقع شوه دی طلاق فيخرج على هذا حكم الرجع حاجی دا د عبارت ترجمه او تاسو مکمل تفصیل هغه بیان شو نو دې مسالې باندې پوه شو ان شاء الله دغه مثال وضاحت باندې پوه شو تکرار مکړو خنا بیا به تکرار وکړو صحیح دی فیخرج علی هذا اوس دغه اختلاف باندې څګورا امام شافعي رحمت الله علیه په نس باندې عدت په طهر سره دی درې طهر دی اور زمون احناف په نس باندې عدت درې حیض دی نو دا لوی اختلاف دی ها
نو اوس دغه اختلاف باندې دا یو څو مسائل هغه درته خی تقریبا 8-9 مسائل جوړیږي. اوله مسله څه شه دي؟ فیخرج پس رو بستل شي نکالا جاتا ہے علی هذا ای علی هذا الاختلاف بدغه اختلاف باندې څه شه رو بستل شي حکم الرجعه فی الحیزه الثالثه حکم د رجعت حکم د رجوع کولو. ګوره تاسو ته پته دي چې کله طلاق رجعي وي طلاق رجعي نو بیا عدت کې د ننه ته خزه ته رجوع کولای شي خنا خزه ته رجوع کولای شي کنه او چې کله عدت ختم شي نو بعد بیا رجوع نشي کولای. بیا دغه خزه ته تتل غواړي نو بیا به امام صاحب را غواړي هغه باندې بیا دمونه ممونه اچي نو لہذا چې عدت نوی ختم نو ته رجوع کولای شي. صحیح. نو اوس ګوره د خزه ولا دریم حیض شروع دی خزه ولا دریم حیض شروع دی نو اوس دغه حیض کې ته رجوع کولای شي او کنه شي کولای. نو مو احناف په نسبت باندې کولای شي او شوافی په نسبت باندې نشي کولای. شوافی په نسبت باندې څنګه نشي کولای؟ ګوره دغه بول ته ګوره دا توبر دی دا حیض دی دا توبر دی دا حیض دی دا توبر دی دا صحیح شو؟ دغه شروع ده 1 2 3 4 5 6 دغه توبر کی طلاق ورکړي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خدا دې د پښمال کنا ګور یو توبر دوا توبره درې توبره دغه د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باندې عدت پورا خزه جدا شي اور مو باندې دغه توبر کومه عدت نه دی کنه مو باندې حیض عدت دی. نو اول دوایا اور دریا صحیح شو مو باندې دغه د عدت پورا کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باندې دغه توبر کی عدت پورا کی هغه باندې مخکې عدت پورا کیږي نو باندې بعد کې عدت پورا کیږي. نو اوس دریم حیض کې دغه خطه شروع دی دغه خطه باندې دریم حیض روان دی. نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په باندې رجوع کولای شي نشي کولای ځکه دغه خطه خو نه جدا شو کنه رجوع کول اختیار ختم او مو باندې رجوع کولای شي. صحیح شو؟ بل مسله څه بیانې فی الحیزة الثالثة وزواله یعنی زائل کیدل د حکم د رجعت یعنی دا امام شافعی رحمت الله علیه په نسبت باندې یعنی مو په نسبت باندې حکم د رجعت شتا ګوره کوزه ناقید لیکلی عندنا اور زواله سره لاندې لیکلی عنده لیکل کنه امام شافعی رحمت الله علیه په نسبت باندې رجوع زائل شو اور مو په نسبت باندې رجوع ثابت ده شتا کولش. دویمه مسله وتصحیح نکاح الغیر دا تصحیح هم یل شي خو دې کې ښه اسانه بداوی چې تصحیح وي یعنی حکم تصحیح نکاح الغیر صدا معطوف شي اور معطوف علیه دې پر الرجعاتی شي اور حکم د لاندې شي حکم د صحیح کېدلو د نکاح د غیر و ابطاله اور حکم د ابطال د نکاح. ګوره نکاح د غیر څه مطلب او دا خزه دریم حیض کې دی خزه دریم حیض کې دی مو په نس باندې دا بل سړي سره نکاح کولای شي نشي کولای ولی یا خدای د دې سړي خزه نه کنه دې نکاح نه یا وتل نه دی بل سړي سره څنګه نکاح کوي. اور امام شافعی رحمت الله علیه باندې کولای شي او کنه هغه باندې کولای شي ځکه هغه اوس د دې خزه خو نه دی کنه دینه آزاد شونه بل سره کولای شي. نو دا ابطاله دا به ولګي مو احناف سره چې دا نکاح باطل دی اور اندرنګ تصحیح د نکاح سے نکاح صحیح دی امام شافعی رحمت الله علیه کویګو په خبره حاجی وحکم الحبس دا عطف په حکمو باندې نور وبستل شي په دغه اختلاف باندې حکم د حبس معنا بند کرنا. ګوره څکله خزا تا په نکاح کې وی نو تا ته حق حاصل دی چې دغه خزا خپل کور کې بند کی تا اجازت نه بغیر د کور نه وځي
نو اوس دریم حیض شروع دی نو دغه خزه تا خزه دی کنه ها نو لہذا تا ته د دې بندولو اختیار حاصل نه کنه څه کور کې بند کی اور امام شافعی رحمت الله علیه پنیز باندې ول اطلاق اور چھوڑنے کا حکم دا د امام شافعی رحمت الله علیه پنیز باندې دی چې دریم حیض کې دی هغه یې چې پریږدول ولا حکم دی ځکه د تا خزه خو نه دی کنه هغه پریږدول چرته چې لاړه دي ها او ټول ته داري ټول ته بس ودرې تی منی کوله اوس نشي منبر بشي کنه او ته کله دریم حیض کې دی مو احناف په پنیز باندې اوس منبري ته ودرېدل نشي ځکه یا خو خزه دی کنه کله خزه پاتې نشي بیا د منبري ته ودرې ول اطلاق اندرنګ بل وحكم المسكن والانفاق مسکن شا باندې اتفتی الحبس باندې ښا اندرنګ حکم د سکونت اور حکم د انفاق ګوره د خزنان نفقه دا په خوان باندې دی دا د خوان ذمہ داری دی نان نفقه نو دغه خزه دریم حیث کې روانه دی نو د دې نان نفقه دا په چا باندې دی خوان باندې دی اور شوافی په نسبت باندې چې دا دریم حیث کې روانه وي نو د نان نفقه په خوان باندې نشته صحیح شولا ځکه چې دریم حیث کې امام شافعی رحمت الله علیه په نسبت باندې عدت پورا دی د دې خزه نه دی اور مو احناف په نسبت باندې دریم حیث دی عدت یا پورا نه دی د دې خزه دی نو لہذا نان نفقه هم په خوان باندې لازم دی والمسکن سکونت والانفاق اور انفاق ګوره کوزه ناقید لیکلی کنه عندنا لا عنده مو پنیر باندې سکونت شتا امام شافعی رحمت الله پنیر باندې سکونت نشتا والانفاق عندنا مو پنیر باندې شتا ولشتا ګوره لبقاء العدت ځکه عدت باقی دی کنه حاجی والخلع والطلاق خلع اور طلاق ګوره خلع هغه دې ته یی کنه صدقه خزا خوان کینی ورته چې کینه سړیا یو خبره کو دا خدای واخله ته خطرناک ونی معلومیږي طلاق خود را کړه دي خروجوره ته ونه او د دین خلاصیدل غواړي اور هغه علامه وته گاډي واړي لاږي چې دا رجوع نه کی نو دغه خزا ورته چې راځه دومره پیسې واخله 10,000 درکړي دا واخلا دا شیزونه واخلا بس ما سره خلع وکا کله هغه وی چاو ما ته خلع قبول دي نو بس طلاق باین واقع شو صحیح ولا نو او دغه خزه دریم حیث کې روانه دي خزه دریم حیث کې روانه دي اوس دغه خزه دي خوان سره خلع کول شي او کنه مو په نسبت باندې کول شي ځکه اوس په خود دي خزه دي کنه دا اوس امام شافعی رحمت الله علیه پنځ باندې خلع نشي کولای ځکه دا د خزه نه دی کنه اوس وطلاق اوس ګره یو طلاق رجعی د ورکړه دی کنه تا سره دوا طلاقونه نور هم پرته دي ها دغه طلاقونه ته ورکول شي دغه خزه دریم حیث کې دی اوس ته یې چیرې یو بل طلاق ورکول غواړم نو مو احناف په نید باندې دریم حیث کې بل طلاق ورکول شي ځکه خزه دی کنه اور شوافی په نید باندې دریم حیث کې بل طلاق نشي ورکول ځکه عدت تیر دی کنه هغه د خزه نه دی پر دې خزه ته خو طلاق نه ورکوي کنه نو والخلع والطلاق وتزوج الزوج باختها واربع سواها دا یو مسله وتزوج الزوج باختها اوس دغه سړی زدي خزه ته طلاق ورکړي دغه دریم حیث کې روانه دي او دا دومره سرکوزه دي کنه چې دې خزه ته طلاق ورکړي خو دې وړي په پوری نظر باندې چولې دي دی وړه خوري خواخه دي صحیح شو د دې وړه خوري خواخه دي نو او دغه دریم حیث کې د دې خور سره د نکاح کول شي او کنه نو مو احناف په نسبت باندې نشي کولای ځکه وان تجمعوا بین الاختين جمع کول دا جائز نه دي دوه خويندو په منځ کې دا د اوسه پوری د دی ولا خزه دي دغه دویمه خور سره د دی ولا نکاح نشي کولای او شوافی په نسبت باندې کولای شي ځکه دا خزه نکاح نه وتلی دي د خزه نه دی پاتې هغه خور سره نکاح وکړلو نو دا خو جمع بین الاختين را نغلا اندرنګ بل
و اربع سواها دي څلور خځې وي څلور یوې خځې ته طلاق ورکو دغه خځې دریم حیث کې روانه دي درې خځې ورسره نورې ورسره دي نو او دغه سرکوزي دوله صبر نه کیږي دغه دریم حیث کې د بلې خځې سره نکاح کولای شي او کنه مو احناف په نيز باندې نشي کولای ځکه دغه خځه اوسه پوری د دې نکاح کې برقرار پاتې دي نو څلورو خځو د خوند دغه خځه دي لپاره پنځمه جوړیږي اور شوافیو په نيز باندې کولای شي ځکه طهور خو تیر دي درې طهورونه تیر دي نو لہذا د خځه د دې نکاح نه وتلې دي درې خځې د نکاح کې برقرار دي د څلورم سره نکاح کولای شي اندرنګ واحکام المیراث مع کثرت تعدادها بیا د میراث ولا احکام دي میراث ول احکام سره د کثرت تعداد د مسائل دغه احکام د میراث نه چې د دې مسائل ډیر زیات دي او هغه ټول په دغه اختلاف باندې مبني دي لکه ګوره یو مثال دی کې د صرف بیان کم لکه اوس ګوره خپل وارث د پاره ته وصیت نشي کولای خپل وارث د پاره ته وصیت نشي کولای چې ته وایې چې یاره دغه بچی ما ډیر خواخ دی زه دې لپاره دغه بنګله وصیت کې لیکم چې دغه بنګله د دې بچي ته میلاو شي یا د ما درې ښځې دي که نه دغه ښځه ما ته ډیره محبوبه دی زه یم چې زما دغه مارکیټ چې کوم دی دا د دې ښځې ته ور حواله شي او دغه ښځې ته دې طلاق ورکړلو صحیح شوه طلاق یې ورکو دا دریم حیث کې روانه دی څویم حیث کې دریم حیث کې دا روانه دي کې اچانک اړي جمعات کې اعلان وشو چې پلانکې د پلانکی زوی خدای وویل خدای وبخل مړ شو جنازه دی دریم حیث کې هغه مړ شو اوس کله دا مړ شو نو آیا دغه خځه ته دغه وصیت مطابق دغه بنگلا به ملويږي او کنه نه به ملويږي ځکه چې دا د دې خځه دی کنه او خځه خود خاون وارث وي کنه خځه ته د خاون په مال کې میراث ملويږي کنه چې کله میراث ملويږي نو د خپل خځه ته پر وصیت نشي کولای دا د دې خځه دی نو لہذا دې ته دغه وصیت نه ملويږي او امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې ملويږي ځکه چې هغه طهور باندې عدت ختم دی دا او د دې خځه نه دی دا پردي دی نو پردي خځه د پر وصیت کولای شي کنه چې رپلن کې بلا پانګلا هغه دې د پر وی نو مو په نسبت باندې دا هغه وصیت کې نه دی راغلی او میراث پوری امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې میراث نه دا محروم شو دا ځکه د خځه نه دی کنه میراث هیڅ حق نشته دغه وصیت دې د پر نافذ دی اندرنګ دغه میراث ول څومره مسائل دي هغه دې باندې چې دغه دریم حیث کې دا به د خځه ولا وارث وی امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت دریم حیث کې چې خاوند مرشه دای وارثه نه صحیح شو